خدا خو اکثرا د دوی قادیانان دي دوی خو د غیزي د پنجابیان دي د جنرالان دوی خو ک دین او آیین پیژندلای که اسلام په سمه توګه پیژندلای دا ټول د توه عین لغزي او لقنی ولې تر دې اوسنی پورې دا سپینګر وزیر د دفاع د اکثریت تاسو ورسره خو زه خو وینم مثلا په امریکا په استرالیا په دې جو کې اکثرا د دوی د هغه سه متقاعد سیالتزي ځانته یو ځای جوړي په نوم د دې سه د جنات جوړ کړی دوی خو په دین او پاین باندې هغه نه لري سره اعتقاد نه لري او که اعتقاد ته رودي ته څنګه دی مسلمان همسایه په کور باندې ورزي برید پکې که مسلمان د مسلمان په کور برید کوي مسلمان د بل مسلمان اولاد وژني مسلمان د بل مسلمان د کور په سر باندې له بل چانه پیسې اخلي هغه کور بمبارتي مسلمان کوي د 15 کلونو په تاریخ کې سه افغانستان پارچه کې تکای خلک وجل آیا مسلمان دی مسلمان پاک کدا کی مسلمان دا کار کوي چې اسرائیل تخپل نفر ورولېږي د فلسطین په مقابل کې سه په کال 1900 نه پیغام سواوی اویاوم کالو سه الته دوی اسرائیل ته متخپل نفر لګلیو ام دغه اوس کې وغوړي اره دنیا له دینه نفر وغوړي خو اجیر ده دا خو کراکش ده نفر لګي د پیسو مقابل کې پیسې جرنیلان په خپل جیب کې چلته ځانتزي بلډینګونه جوړي او خه جزیره ته اخلي سره نو دا داسې وی واده د دې پنجاب په مذهب افغانان پیږي نوري څوک نه پیږي او په افغانانو کې دغه د امارت اسلامي کم ملاتړي ځوانان پیږي د دوی په مذهب او هم دوی د سه پاکستان به نورم په زنګونو کې سی وسم په زنګون کړی ده او سره پکې به په مات کې او یو وخت به په تاریخ کې د لیکل کېږي سی چا پاکستان دغه مهیل پاکستان نشوي کوي چې مات کې خدغه افغانانو د امارت اسلامي طلبا او پاکستان مات کې پارچه کې غیر لدینه په داخل کې هم دا اوس پاکستان ته تاسو باور وکړئ چې نه دی پاتې له هر لحاظه پارچه ده فقط یو ډیکا ورکه خلاص ده دي او هغه ډیکا بل دی خو ورکول کېږي چې چیرته تجاوز کې پدوي نو بنا پاکستان د ډېر خياري وکي ډېر د درایت کار واخلي عاجل د دغه سباسي مذاکرات دي د موږ د امارت اسلامي د ایت سره خبري وکي او د موږ ایت ته د قناعت ورکي هر وخت د موږ ایت قناعت وکي بیا د سره امضا وکي هغه دوه مملکت سي پکې په تور د ضمانت دي هغه موضوع د خلاصه کې راځي افغانان په خپل کار کې پاکستانیان و یا د پنجابیان و په خپل کې بل وجني په موږ غرض نشته خدای وکي چې جرګې په خپل پاکستان کې جوړي خدای وکي چې بلوچستان سره جنگ کوي خدای وکي چې له هر چا سره هغه د غوي کار ده ولې موږ دغه غواړو چې د موږ په پښتنو په بلوچ باندې ظلم عینن په موږ باندې ظلم ده د غوي کور نړول د موږ کور نړول ځکه یو افغان یو د موږ خاور ده او د موږ په خاور کې سي افغانان وجل کیږي قتل عام کیږي دا په موږ فرض عین ده چې موږ د بے دفاع خلکو ملاتړ وکړو که هیڅ نو څه کولای دی اقل دوه خورته وکړو چې دغه د موږ افغانان شالته دي چې بلوچ دي او که دغه د صوبې سرحد پښتانه دي د دوی سره د پاکستان دغه سه ناوړه چلن باید الله تعالی د دوی تباه کی او برباد کی دا جنرال او د پنجاب هغه کسان سه ټول پاکستان په خپل ګراو کې نیولې یو موټی پنجابیانو او دا به ان شاء الله نن سبای تاسو به وګورئ جګړه به پیو باسي او پاکستان به آزاد شي پاکستان کې به داسې حکومت راځي چې پاکستان د خلکو په نفع او د همسایګانو په نفع او بیا به د امور کې مداخله نه کوي موږ به پریږدو خپل زخمونه موږ پاکو پریږدو چې موږ د پروژې خپل پلیکو پریږدو چې موږ ته دغه امارت اسلامي سه موږ ته ویل دي امغه موږ سره وکي امغه وادو تخپل وفا وکي امغه وادي خپل تر سره کی نه داسې تمام ورځ موږ لګیاو د پنجاب له سلورو 15 جنرالانو سره سیاغویم هغه خلک دي چې تمام ورځ د خلکو لاسونه دي په گریوان کې دي چا پیسې ورکړي دي چې پروژه پلیکا پروژه نسی پلیکوي سو کوړه جکسوي دي چې د ما کور دی وران کړی سو کوړه جکسوي دي چې حق د خود ارادت می اخله ملک دغه د موږ صوبې سرحد سیندیانو ته جکسوي دي چې چوکۍ د ټوله اخیستې دي ماتم پکې چوکۍ راکا تا خټوله خپل انحصار کړی دي او انحصاري قدرت په هر مملکت کې هغه پایله ډیره خراب ده
پایله ډیره ناوړه هغه لري یعنی هغه د پاره باید اس حکومت په اس دولت باید په دنیا کې لکه پنجاب غوندي انحصاري قدرت نه لري نور د پاکستان خلک له قدرت نه لري کی او تنادوی په غدې د قدرت کینی لکه اوسه پنجابیان ناز دي دوی د